پیغامونه د چینل خبرو لیدونکو تمه ده ښه به وي، صحت به مو ښه وي او ژوند مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. خبرو لیدونکو دا چې خبرې زیاتېږي او خبرې باید زیاتې نه شي، نو لنډ راګرځمه څه چې په لیکه کې تاسو ولیده، تاسو په لیکنه کې لیدل دي، په همدې تړاو باندې لنډې خبرې کوو. لومړی دا چې پرون ماسپښین راهیسې بېلابېل پیغامونه خلکو ته لیږل کېږي چې په افغانستان کې یا په یو ولایت کې ښودل کېږي یا په خوست کې ښودل کېږي یا په ننګرهار کې ښودل کېږي. وایي دلته یو ماشوم پیدا شوی دی چې ماشوم له پیدایښت څخه وروسته خبرې کړي دي او له خبرو کولو سره خوا کې ویلي دي چې تاسو تور چې وڅکئ نو تاسو به له کرونا مرض څخه په امان کې شئ. دا له حقیقته لرې خبره ده او دا په اوسني دور کې په اوسنۍ زمانه کې هېڅ د امکان وړ خبره نه ده. موږ او تاسو که د اسلام نه نګاه نه وګورو، د پیغمبر علیه السلام له مرګ له وفات سره وروسته له هغې سره خوا کې دغه د معجزو راڅرګندول دا هم بند شوي دي، ځکه پیغمبر علیه السلام خدای ته دا خواست کړی چې تاسو زما امت مه شرموه. او دې سره خوا کې ولې دغسې یو کانه وشي، د دې اصلي علت او راز څه دی؟ راځئ په دغه راز باندې ځانونه پوه کړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې فیسبوک یو سوشل میډیا د یو رسنۍ ده. د دې رسنۍ له لارې بېلابېل تبلیغات کېږي، بېلابېلې خبرې کېږي. نو دا چې خلکو ولې وغوښتل دغه پیغام خپور کړي، دلته په رسنیو باندې اعتبار باور کول هغه څه دي چې خلک له بېلابېلو جنجالونو سره مخ کړي دي، او د رسنیو منفي تبلیغات بیا هغه څه دي چې د خلکو باور یې پر رسنیو باندې کم کړی دی. خو دا چې څه د دلیل او علت دی، راځئ په دې باندې وغږېږو. دا چې د کرونا وایروس هغه یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر اوسه پورې د علاج لپاره څه نه دي پیدا شوي، او د دې ناروغۍ علاج یوازینی علاج چې ښودل شوی دی هغه وقایه ده، چې موږ تاسو باید ځان صاف وساتو. د دې سره پخوا کې چې ځان صاف او پاک وساتو، نو باید له خلکو هم لرې واوسېږو، ګڼه ګوڼه هم جوړه نه کړو. بهرنۍ کړۍ یا بهرني استخبارات او بیا د دې سره پخوا کې هغه څوک چې په افغانستان کې یو خواته امن نه غواړي، بل خواته تعلیم نه غواړي، بل خواته د خلکو جوړتیا او روغتیا نه غواړي، نو ورسره په ضمن کې دا هم نه غواړي چې دا خلک دې ځان پاک او سم روغ وساتي. د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې د کرونا وایروس کوم چې خپور شوی دی په هغه کچه باندې زیات تلفات نه دي اړولي لکه په نورو هېوادونو کې، د هماغه په اندازه باندې زیات خلک نه دي نیولي. اوس بهرنۍ کړۍ په دې غواړي چې په افغانستان کې دغه وایروس سرایت وکړي، زیات خلک ونیسي، بېلابېل تبلیغات خپروي. د دغه تبلیغاتو لپاره خلکو ته پیسې ورکول کېږي. هغه خلکو ته پیسې ورکول کېږي چې په ټولنه کې یو څه اندازه رسوخ لري، نفوذ لري، هغوی پیسې اخلي، په مقابل کې داسې یو پیغام خپروي چې دا پیغام بیا خلکو ته رسېږي، ان چې ما ته رسېږي، بل رور ته رسېږي، بل ته رسېږي. دوی په یو نایو ډول باندې بل ملګري ته لیږي. یو فیسبوک یا سوشل میډیا بیا یو داسې رسنۍ ده، یو داسې ځای ده که ته ونه غواړم د یو چا خبر به لولې، د یو چا خبر به ګورې، ځکه هغه تا ته په غیر مستقیم ډول باندې په مسنجر کې هم اچوي، په خبر لیږونکي پیغام لیږونکي کې هم درته اچوي، چې هغې کې درته واچوي. نو یو نایو ډول باندې د سړي وسوسه پیدا کېږي چې دغه پیغام وګوري. د دې سره پخوا کې لطفا دغه خبره جدي ونیسئ چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره تاسو له وقایوي چارو نه استفاده وکوئ. ځانونه مو پاک وساتئ، پر ماشومانو مو خیال وساتئ، پر کورنۍ مو خیال وساتئ. دا داسې یو وایروس دی چې مسلمان او کفار نه ګوري. دغه د یو ملګري خبره مې وایي که چېرته خلک دغه اند باندې مخکې ځي چې وایروس دغه د کرونا وایروس یوازې د کفارو لپاره دی، کفار نیسي او مسلمان نه نیسي. که چېرته یو مسلمان ونیسي خدا نخواسته په دې ناروغۍ یا په دې وایروس باندې مبتلا شي، بیا خو د مسلمانۍ لپاره موږ ته ډېر شرم دی چې یو مسلمان په دغه وایروس باندې اخته کېږي. بل دا وبا ده او دغه قهر دی. کله چې داسې یو قهر نازلېږي، خدای پاک وایي مسلمان او کفار دې دواړه زما له قهر وویرېږي. او دې کې بیا بېلابېلې خبرې دي، لکه مسلمان چې له دې مرضه مړ کېږي، علما داسې وایي چې دا کس شهید دی. دې سره پخوا کې اسلام بیا وقایه چې کومه ده تر درملنې بهتره بللې ده. وقایه څه ده؟ ځان پاک وساته، د ناروغۍ مخنیوی په خپله وکوه څو ته ناروغ نه شي. نو دغه خبرې دي چې بهرنۍ کړۍ غواړي د دغه وایروس د خپرېدا لپاره په لوی پیمانه باندې کمپاین وکړي. یو ورځ وایي نکریزې د دغه رنځ د دغه وایروس د مخنیوي لپاره ښې ثابتېدی شي او خلک نکریزې په لاسونو باندې ږدي. سبا وایي چې نه، د دې لپاره چای دی، هغه زموږ افغانان وروڼه، زموږ پښتانه وروڼه دغسې پیغامونه په فیسبوکونو کې یو بل ته لیږي، او دا د یو اړخ نه د خلکو عقیده باندې بد تاثیر کوي. ان په ځینو ځایونو کې په جوماتونو کې خلک راوتي دي، اعلانات یې کړي دي، اعلانونه یې کړي دي، ویلې د کرونا مرض څخه د مخنیوي لپاره د خدای په خاطر که اوس داسې شی وایي چې ویل شوي وایي چې د قرآن ختم وکوئ په شپه کې، یا د
سورت یاسین ختم وکوئ یا لاړ شئ مونځ وکړئ خدای پاک ته زاري وکوئ دا خو یو نایو ډول باندې د حل لاره ده چې یو څوک دې د کرونا ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي خو دا خو هېڅ حل لاره نشي کېدی چې یو سړی دې راپاڅي چای دې وڅښي او دا دې بیا معجزه وي یو ماشوم دې پیدا شوی وي او دا ماشوم څوک وایي خوست کې پیدا شوی څوک وایي لغمان کې څوک وایي کوزه پښتونخوا کې پیدا شوی څوک وایي ننګرهار کې دا خبره مطلق ډول باندې دا دروغ ده له داسې تبلیغاتو خپرولو څخه ډډه وکوئ یو اړخ ته پر رسنیو باندې د خلکو باور ختمیږي بل اړخ ته خلک ګنګس کېږي سبا به دغه وایرس خدا نخواسته انسانان زموږ پښتانه زموږ افغانان دومره عادي واخلي چې دغه وایرس به په خپله خپور شي کله چې دغه وایرس په خپله خپور شي له دې نه ته هم متضرره یې زه هم متضرره یم زما کورنۍ ته هم ضرر رسېږي زما ځان ته هم ضرر رسېږي نو د دغه وایرس د مخنیوي لپاره داسې پیغامونو ته ما غوږ دی لطفا جدا مو خپل ځانونه پاک وساتئ دا هغه خبرې دي چې دغه وایرس تر شا پټې دي خبرې زیاتې دي خو مهمې خبرې دغه دي چې بهرنۍ کړۍ او بهرنیان هغه څوک چې خلکو ته د افغانستان خلکو ته خیر نه غواړي نو په دې کې ورته خیر نه غواړي چې دغه وایرس په افغانستان کې په ټپه ودرېږي نو لطفا جدا دغه کار مه کوئ کرونا جدي ونیسئ د دې لپاره چې تاسو په دغه رنځ باندې مبتلا نه شئ د خپلو خلکو لپاره د خپلې کورنۍ لپاره د خپل ځان لپاره د هغه چا لپاره چې تاسو ډېر ګران دي د هغوی لپاره ځان له دغه بیمارۍ څخه لرې ساتئ د دغه وایرس څخه لرې ساتئ هغه څه وکوئ چې د دغه وایرس د راتګ مخنیوی کوي څو ستاسو ته هغه ګران شخص ستاسو مور پلار ستاسو کورنۍ ستاسو فامیل په دغه رنځ باندې اخته نه شي او هغه خاوره چې دغلته خلک وایي موږ په دې خاوره باندې ځان ورکوو سر ورکوو سر مه ورکوئ بلکې دغه خاوره له دغه وایرسه وساتئ نو دا خبرې وي چې د نړۍ خبرو په تړاو باندې ما درلودې خدای دې وکوي د چینل او زموږ د ستا غږ یوټیوب چینل لیدونکو به دغه خبرې اورېدلې وي که چېرته دغه خبرې ستاسو خوښې شوي وي او یا په دې کې یو څه داسې موجود وي چې د خلکو په ګټه باندې تمامېدی شي نو لطفا دغه ویډیو در سره شیر کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ له حوصلې مو نړۍ مننه هر چېرته چې یاستئ آباد بریمن او سوکاله اوسېږئ ولوی الله پامان د پوهې واک پلورو افغانانو ته حیران یو مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیران یو مونږ د وینو څښونکو شرمخانو ته